بغدادي پیر ناول 5مه برخه. ورغلم بیسې د ماشوم مې له خاورو راپورته کړ. دستګاه ته مې خوله ور ټیټه کړه. له قدم شا مې د چینې سړې اوبه راوغوښتې. دا ماشوم غاړې ته مې لاس ور وړ. غاړه یې توده وه. نری راک پورته پورته غورځېده. د قدم شا غږ مې واورېد. دومره کراماتو ته هم ضرورت نه و چې سیرلی په خپلو پښو راولي. قدم شا مې بیرته لاندې ولېږه. دا ماشوم پر مخ مې سړې اوبه ور واچولې. سترګې یې رڼې کړې. دا سیرلي په لیدو یې رنګ بیرته خپل ځای ته راغی. ولاړ شو. سیرلی یې تر ښکر ونیو. تر یو څه ځایه زانګې وانګې ته. وروسته یې پښې پر ځمکې سمې لګېدې. قدم شا راغی. ومې ویل څه فکر کوې کوچیان به راشي؟ په خندا یې راته وویل چې دومره کرامات یې بې څه نه دي. راځي ضرور راځي. خبره یې سمه وه. ماسپښین مې مخ ته د چینې سړې اوبه ور واچولې چې په ونو کې مې 3 کسان ولیدل. په بیړه پورته وختم. قدم شا د چای پیاله خولې ته نیولې وه. ورته مې ویل چې کوچیان دي، ژر یې مه راپرېږده. دستګاه ته نږدې په خبرو راوله. پیالې او غرمنۍ پاتې لوښي مې ور واخیستل. د غار تیاره برخې ته مې یوړل. پاکې سپینې جامې مې واغوستې. بیرته خپل ځای ته راغلم. چلتار مې په سر کړ. دستګاه مې روښانه کړه. له لاوډ سپیکره د کوچیانو له غوسې ډکې نارې راتلې. ویلې چې ټګان یاست، پر ماشوم مو څه کړي، زبون یې وهل شوی و. بیا مې د ماشوم نری غږ واورېد. قسمونه یې خوړل. ویل یې بابکه په قرآن کې دروغ درته وایم، سیرلی په خپلو پښو راغی. خبره نوره هم جنجالي شوه. کوچیان پورته راختل، خو قدم شا زارۍ ورته کولې. ویلې چې لنډ وخت صبر وکړئ، بغدادي پیر لمونځ کوي. په بیړه مې د پوځیو جانماز هوار کړ چې یو ډډ کوچیانی غږ مې واورېد. ای ټګانو، له کومه راغلي یاست؟ قدم شا په خواره خوله وویل د خدای روی ومنئ، ما په هر نوم یاد کړئ، خو قربانې شم. بغدادي پیر ته څه مه وایاست، لوګی به مو کړي. له لاوډ سپیکره د شارټي غوندې غږ راووت. د کوچیانو خندا وه. قدم شا وویل که زما منئ، د چینې په دې پاکو اوبو اودسونه وکئ، خدای یاد کئ، تر هغه به پیر صاحب هم خپل عبادت خلاص کی. یو ډاډ کوچیانی غږ راغی. حاجي ناټکه، دې ټک خدای که بده خبره کړې وي، راځئ له دې ټګانو سره به وروسته جوړیږو. تر ډیره مې یوازې د اوبو چړپا واورېده. بیا هغه هم غلې شوه. ښه ساعت ووت. وروسته د یو کوچي غږ راغی. میرګله، لږ در وسه کېږه. دوهم کوچي وویل خپل څادر ولې نه هواروې؟ ساده کېږه مه، دا نوی څادر به څنګه سپېره خاورو ته ورکوم. تر ډیره چوپه چوپتیا وه. بیا مې یو غږ واورېد. یاره حاجي ناټکه، لعنت په شیطان، لمانځه ته یې پرېنښودم. په لسو رکعتونو کې مې خپله ناروغه اوښه سترګو ته ولاړه وه. حاجي ناټک په خوابدې غږ وویل ته د اوښې غم نیولی یې، خو زه خپلې شامه تورې لورکۍ ته فکر وړی یم، غونډل چیچلې. قدم شا په خبره کې ور ولوېد. بغدادي پیر ته ووایاست د مارانو او غونډلانو دم پرې وچ دی. دا میرګل له غوسې ډک غږ مې واورېد. حاجي ناټکه، درځه چې دا ټګ ووینو. دا پوځیو جانماز مې سم کړ. قبلې ته ودرېدم. شیبه وروسته تیاره راباندې راغله. وپوهېدم چې 3 تنه د اسمسې خولې ته راورسېدل. یو دم مې ډډ خندی واورېد. یو کوچیاني غږ وویل پیر صاحب خو له خپلې کونې نه دی خبر، پرتوګ یې په چپه خوا اغوستی، نو ورک سیرلی به څنګه په خپلو پښو راولي. زړه مې خولې ته راغی. رکو ته ټیټ شوم. پایڅو ته مې وکتل. له نریو پیریو تارونو ډک طرزونه نیغ ولاړ ول. شیبه وروسته مې سلام وګرځاوه. پرته له دې چې راغلو کسانو ته وګورم، په مسکا مې وویل څوک به د خدای په عبادت کې دومره غرق وي چې خپلو جامو ته به یې پام نه وي، خو میرګل به بیا په لمانځه کې د خپلې ناروغې اوښې فکرونه وهي. کوچیانو ته مې وکتل. سترګې یې رډې راختې وې. بله خبره مې وکړه پر چا باندې بیا تر لمانځه خپل نوی څادر ډېر ګران وي. ماشوم په خوند وویل بابکه،
زما خبره مو نه منله. وګوره پیرګل ستاسو په نومونو پوهیږي، پټې ور معلومې دي. ومې ویل راځئ نږدې راشئ. درې واړه مخامخ غلي راته کېناستل. ومې ویل حاجي ناټکه خوا مه بدوه، شامه توره لورکۍ به دې خدای جوړه کړي. دواړو یو بل ته وکتل، بیرته یې سرونه وځړېدل. یوازې ماشوم له ځلا ډکې نیغې سترګې راته نیولې وې. ومې خندل. سیرلی دې څنګه دی؟ ماشوم په خوند وویل ښه دی، د پخوا غوندې ټوپونه وهي. سترګې مې پټې کړې، یو دم مسک شوم. ماشوم ته مې وکتل. ومې ویل خو ستا سیرلی یوه زنګوله هم لرله. دا ماشوم د سترګو ځلا لا پسې ډېره شوه. هو هغه زنګوله مې بابک له بازاره راته راوړې وه، له سیرلي سره یې عجب خوند کاوه، خو اوس ورکه ده. ومې ویل ورکه؟ یو دم مې وخندل. بغدادي پیر ته د ورکې خبره مه کوه. سترګې مې پټې کړې، څو ځله په یوه او بله خوا وزنګېدم. ورو مې وویل ړانده ړانده چیرې یې؟ غلی شوم. څېره مې داسې ونیوله لکه د کوم چا ځواب ته چې ماتلی یم. یو دم مې خپل تندی ګونځې کړ. ومې ویل وړانده کایه، دا وخت نو د غزني د زیارتونو دی. هله د تور سیرلي زنګوله د سترګو په رپ کې راورسوه. کوچیانو ته مې وکتل، دا ټولو سترګې رډې راختلې وې. ماشوم په وېرېدلې غږ وویل له چا سره دې خبرې کولې؟ ومې خندل. ړوند پیری و، د زیارتونو ډېر شوقي دی، ویل چې په غزني کې یم. ټول یو بل ته وکتل. تار مې کش کړ، کړنګ شو. دا غار په تیاره برخه کې زنګوله راولوېده. ومې خندل. اوس یې هم ناوخته کړ. خیر د ړندکې یوه سترګه کار نه کوي. په دې غره او دومره ډبرو کې د وړې زنګولې پیدا کول سخته خبره ده. د غار تیارې برخې ته ورغلم. لومړی مې خپل پرتوګ سم کړ، بیا مې زنګوله راپورته کړه. بیرته راغلم. د کوچیانو په مخونو کې ټکې وینه نه وه پاتې. زنګوله مې وکړنجوله. ماشوم په بیړه راته وکتل، سترګې یې وځلېدلې. زنګوله یې زما له ګوتو ویسته. په خوند یې وویل دا یې چېرته پیدا کړه؟ ومې خندل. په هماغه تیږو کې چې سیرلی بند و. میرګل یو دم چیغه کړه، وغړمبېده، له خولې یې لاړې باد شوې. ځان یې له ځمکې وویشت. حاجي ناټک یې پر پښو ور پرېوت. ما یې لاسونه کلک ونیول. حاجي ناټک وویل پیریان لري. یو ځل د ملا په واس کې را پرېست، بیا په اتڼ کې مستي واخیست، رمباړې یې وهلې. میرګل یوه شېبه پورته پورته غورځېده، بیا کرا پرېوت. بیرته خپل ځای ته راغلم. ور ومې کتل. حاجي ناټک په خپل نوي صدر د میرګل له خولې راوتلي ځګونه پاکول. وخت ووت. میرګل کېناست. خوله یې هم خړو خاورو ته وچې سترګې نیولې وې. یو دم را وښورېد. زما پر پښو یې خپلې تودې شونډې کېښودې. د زړه له اخلاصه یې وشړل. حاجي ناټک تر مټ ونیو، خو ما اشاره ورته وکړه چې په خپل حال یې پرېږده. میرګل ژړل. پښې د هغه په اوښکو او لاړو لندې شوې. وروسته په ژړا کې یې وویل بغدادي پیره، قربان دې شم، خاورې میرګل وبخه. ومې خندل. په ولیو کې مې څو ځله وټپاوه. ومې ویل بخلی مې. خو میرګل زما له پښو نه پورته کېده. ومې ویل پورته شه، ومې بخلې. میرګل لا هماغسې زما پر پښو خپل مخ ایښی و. وخت ووت. ژړا یې په سلګیو بدله شوه. بیا یې په غریب کې وویل خدای مې دې ګونګی کړي، ستا مبارکه مې په بد نوم یاده کړه. تر ولیو مې ونیو. په زوره مې کېناوه. ومې ویل ته نه یې ملامت، حالات خراب دي، اوس هر څوک د بزرګۍ دعوې کوي. حاجي ناټک ته مې وویل چې په غاړه کې پروت ول ول پټکی ور وتړي. دوی یوه شیبه ناست ول. بیا یې اجازه واخیسته. دا غار تر خولې پورې مخونه نه رانه اړول. پر شا تلل. په میرګل پسې مې ناره ونیوله اوښه به دې خدای جوړه کړي.
یوه شیبه کېناستم، بیا لاندې کښته شوم. قدم شاه خندل. په رڼو اوبو کې مې پښې ننایستې، لاس مې پرې تېر کړ. د امیرګل وچې شوې لاړې سریښناکه وې. د قدم شاه له جذبې ډک غږ مې واورېد. اوس د نو بازار تود بوله. ورو مې کتل، وړې سترګې ځلېدلې. تر څنګ مې کېناست، ناڅاپه یې اوبو ته خپلې غبرګې پښې ور واچولې. اوبه د چینې ژۍ ته راوختې. په بیړه ودرېدم. قدم شاه وخندل. مبارکه خو دې لندنه شوه. یو دم یې په غږ کې بدلون راغی. خو وروستۍ خبره دې اټکلې وه، اوښه به څنګه جوړه شي؟ ومې خندل. کله کله اټکلي خبره هم سمه راوځي. سم مې ویل. بل سهار وخت یو ډډ غږ له خوبه راویښ کړم. ور میږ مې کوږ کړ. د قدم شاه تشه بړستنه پرته وه. د باندې ووتم. میرګل او یو چاغ سپین پسه له چینې سره ولاړ ول. ورغلم. کوچی مې پر لاسونو را پرېوت. بیا یې سر پورته کړ. سترګې له اوښکو ډکې وې. په خوند یې وویل: یا بغداد پیره، دعا دې کار وکړه. اوښې له 4 ورځو وروسته زوزه خوړل. دا قدم شاه غږ مې واورېد. د بغدادي پیر دعا بیرته نه راګرځي. شاته مې وکتل. دا قدم شاه غېږ له وچو لرګیو ډکه وه. کوچي یو دم چیغه کړه: خاورې میرګله، خدای دې مرګ درکړي چې ته پیر صاحبان به څنګه لرګي راوړي؟ ورغی. له قدم شاه په زوره لرګي ور واخیستل. پورته وخوت، خو په بیړه یې مخې ته ودرېدم. پوهېدم چې دا کوچی زما توشکې ته نږدې له پرتې خلاصې کتابچې او انګریزي یادښتونو څه نشي زده کوی. خو په خپله د قلم او کتابچې لیدل د بغدادي پیر رنګ بدولی شي. قدم شاه ته مې اشاره وکړه، خو کوچي قسمونه خوړل. ویل چې لرګی به د غار خولې ته رسوي. آخر مې مجبوره کړ. دواړه بیرته چینې ته راوګرځېدو. پسه ته مې وکتل. ډېر وخت مو داسې چا غرونه نه وو خوړلي. د امیرګل غږ مې واورېد. پسه چېرته ودروم؟ ورته ومې ویل: لږ هاخوا یې حلال کا. ټیټې غونډۍ ته وختم. هوا ښکلې وه. نری باد د ونو پر پاڼو لاس تېراوه. کله کله به د یو مرغه ناره راغله. بیرته لاندې ښکته شوم. پسه له پوسته وتلی و. پر ګېډې د وازګو نرۍ پرده پرته وه. 2 ورونونه بس ول، خو میرګل نه منله. ویل چې سلامت پسې نظر منلی و. په سخته مې قانع کړ. ور یاده مې کړه چې موږ 2 نفره یو. ګرمي ده، نوره غوښه خرابېږي. کوچي زړه نازړه پاتې غوښه په څادر کې وتړله. د تک په وخت کې وویل چې ساعت وروسته به د حاجي ناټک او د هغه لور او همداسې څو نور سپین ږیري راورسېږي. پورته وختم. د غره د خزندو په اړه مې لا پېښور کې فکر کړی و. د دواو له کڅوړې مې یو بوتل راوویست. کوچنی جام مې له اوبو ډک کړ. 3 سرپوښه دوا مې پکې واچوله. د باندې ووتم. قدم شاه د پسه سلامت ورون اور ته نیولی و.